د پروګرام په دغه برخه کې د دوستۍ فرهنګي ټولنې مشر ښاغلي حبیب الله غمخور نه هیله کوم چې راشي او د دوستۍ فرهنګي ټولنې هغه پرېکړه اعلان کړي کوم چې ځوانو فرهنګیانو لیکوالو او شاعرانو ته یې د دې کنفرانس په ویاړ ستاینلیکونه منظور کړي دي. محترم حبیب الله غمخور. اغلو او ښاغلو، ډېر خوښ یم چې زموږ دغه پروګرام چې د ځوانانو ستاینه، هڅونه او درناوی و او تر دغه نامه لاندې جوړ شوی و، خپلو وروستیو شېبو ته رسېږي. خو وروستۍ دې نه وي په دې هیله چې بیا سره ووینو. هغه پروګرام چې موږ په نظر کې نیولی و هغه لکه چې اړینه وه، لازمه وه، هغسې سر ته ورسېد. متاسفانه زموږ یو شمېر دوستانو ونه سوه کولی د ځینو معاذیرو له مخې چې زموږ سره په نننۍ غونډه کې ګډون وکړي. هغه د ناروي ځوانان، د ناروي څخه ښاغلی طارق بزګر، اغلې نجیبه سارا بیاباني، د لندن څخه نجیبه لیمه، د بلجیم څخه حاجي محمد امین باوري، د جرمني څخه زرین انځور، واحد نظري او غریب. همدا ډول یو تعداد نورو دوستانو فرهنګیانو پوښتنه کړې وه، خو کله کله حالات د ژوند داسې پېښېږي چې سړی نسي کولی چې څه یې زړه غواړي هغه سر ته ورسوي. د بېلګې په توګه نجیبې سارا بیاباني ته زه تر 12 بجو پرون په میدان هوایي کې ولاړ وم. کله چې راغلم ټلیفون مې ترلاسه کړي چې دې ته مریضي پېښه شوې وه، بیا نه سوه کولی چې راسي. سره د دې چې د ټکټو ټول شیان یې هم ماته را ایمیل کړي وه چې دغه پرواز او دا دغه دی. همچنان لیمې هم ماته پرون د خپل ټکټ کاپي را لېږلې وه او هلته لیکلي وه چې له ټکټ څخه پوهېږي چې زه څو بجې ته رسېږم. او زموږ ډېر درانه مشر، د قدر وړ مشر چې دا یوازې دا چې مشر دی بلکې زموږ د ډېرو استاد دی حاجي مومند صاحب انتظار ورته ایست، خپل زوی ورلېږلی. خو ژوند دی ول یار زنده و صحبت باقي. موږ لکه عام صاحب چې اشاره ورته وکړل، د دغې غونډې اصلي میلمانه ښاغلی اند صالح محمد صالح او پیر محمد باوري وو. د دوی سره مو نور دوستان، ځوانان، فرهنګیان لکه ایمل پسرلی، لکه د ویپاڼو خلک، لکه ولی عبدالله، طارق بزګر او ضمنا مو خپل درانه مشر کاندید اکاډمیسین سیستاني صاحب ته هم زحمت ورکوي. په داسې حال کې چې دی مریض و، ما چې ول زه مریض یم، نو ما ورته وویل چې ته د یو سپین ږیري په صفت رانسې نو زه به بېرته اعلان وکړم چې د تخنیکي معذور له مخې زموږ کنفرانس وځنډېدی. په هر حالت موږ افغانان یو، دسترخوان پر سر سپین ږیري استرخوان قدرمن کوي، نو بناءً موږ درته زحمت ورکوي. د ده څخه مننه چې تشریف یې راوړي. همداسې د ډنمارک دوستان چې موږ یې همیشه په لیدو خوشحاله کېږو او همیشه زموږ محفلونه د دوی په شتون، د دوی په فرهنګي ملاتړ ښکلي وي او موږ د دوی په استعداد، د دوی په مینه او علاقه د شعر او ادب او وطن سره ویاړو. پر ځای بولم چې د خپل یو ځوان د فرهنګیانو او شاعرانو له مینوال څخه هم مننه وکړم چې نن ستاسو د ډوډۍ میهماندار و. خاندي علیم جان. واقعا کله چې زه ورغلم ورته مې ویل چې اگر چې زموږ د معلومو مشرانو وایي چې ډوډۍ پخوو دلته یې راوړو، ولې زما دپاره ستونزمنه دا وه چې یا د دې دیګونو تقسیمول و، د دې غابونو ته ویشل و، د مځکې پاکول دا زده و. نو ده ما ته وویل چې څو میلمانه لرې؟ ما فکر وکړ چې 150 وي. ما فکر کاوه چې ته به 300-400 هېڅ چرت مه وه، پر څو بجې زه ډوډۍ لرم. ویاړ په دغسې ځوانانو واقعا یې کور ودان او دغسې
د دوستۍ د فرهنګي ټولنې پرېکړه لیک د لوی او بخښونکي خدای په نامه سویډن د 2010 کال د اګوست د میاشتې 19 د دوستۍ فرهنګي ټولنې مشرتابه جرګې د اګوست پر 19 په خپله فوقالعاده غونډه کې چې د افغانستان د خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کېدو د کلیزې په مناسبت جوړه سوې وه د نورو مسایلو په څنګ کې د ځوانو فرهنګیانو ادیبانو او لیکوالو د ستاینې هڅونې او درناوي په خاطر د مالمو په ښار کې د نړیوال جوړېدونکي کنفرانس په اړه هر اړخیز بحث وروسته پرېکړه وکړه چې د دې لپاره چې داسې سیمینار او کنفرانس د لومړي ځل لپاره په اروپا کې دایریږي موږ ټول هغه ځوانان چې زموږ سره یې په فرهنګي برخه کې اړیکې ساتلي او یا یې موږ پیژنو یا موږ وینو چې دوی ځلېدلي دي له یوه سره ټول د ستاینې وړ دي په راتلونکي بل کنفرانس کې به بیا اول دوهم دریم ټاکو لاندې کسان او د ویبپاڼې یا د ویبپاڼو مسؤلین په ستاینلیکونو سره وستایل شي. اول ځوان او نوښتګر شاعر او تکړه ژورنالیست ښاغلی اجمل آند. دوهم د ټوکو راټولونکی د افغانستان د پخواني ملي اردو افسر ښاغلی پیر محمد باوري. دا سړی چې تر ډوډۍ د وروسته یې وایي خوب وړي. ځوان او هڅاند لیکوال په کړاوونو سفرونو پاټکونو او سرحدونو کې د تیر او راتیر په حالاتو کې لوی سوی ژورنالیست ښاغلی صالح محمد صالح. په کړاوونو کې راټوکېدلې هڅانده او فعاله ژورنالیسته لیکواله اغلې نجیبه لیمه. ځوان ژورنالیست لیکوال او د ځوانانو په ټولۍ کې پیژندل سوې څېره ښاغلی ایمل پسرلی. د دعوت مجلې او دعوت ویبپاڼې مشر ښاغلی طارق بزګر. په بلجیم کې د افغان ادبي بهیر مشر ښاغلی حاجي محمد امین باوري. د پخواني راډیو افغانستان او راډیو ټلویزیون ژورنالیست او بیا وروسته د بي بي سي راډیو ژورنالیست ښاغلی ولي عبدالله. د هیواد پاڼې مسؤل ښاغلی هارون وردک. د بینوا پاڼې مسؤل ښاغلی خالد حدی حیدري. لرو بر خو د هیچا نه هېرېږي. د لرو بر پاڼې مسؤل او زیارکش فرهنګی ښاغلی ولي عبدالله احسان نه یوازې دا چې واقعا په 24 ساعته کې 18 ساعته د ځان لپاره د موټه په زور ډوډۍ پیدا کوي او په ډېر کم وخت کې یو لوغ افغانان څخه دی چې د هالنډ په شرایطو کې له خیراته ځان خلاص کوي او ټول فامیل یې ورسره دی کار کوي. زه دی او خالد نسته، احسان صالح دلته دی، موږ د نیمو شپو یاران او اوس دی د موټر یار دی، ځکه چې زه کله خبرې ورسره کوم یا یو شی ورېږم وایي ته ودرېږه زه په موټروي کې یم. د دې سره پر څنګ د هالنډ فرهنګي ټولنه که دوې پښې لري نو یوه احسان دی.